د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن شنبه د وګیا د سمبلې د میاشتې 18مه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 9 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تازه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. جاپان د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 ښوونځي جوړوي. د اداري کمیسیون نوبتي غونډه ترسره شوه. او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست د 15 ولایتونو د قومي مشرانو ستونزې واورېدې. اوس هم بشپړ خبرونه. جاپان د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 ښوونځي جوړوي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په کابل کې د جاپان له سفیر تاکوشي کورومایا سره وکتل. له ارګ څخه په خبر شوي خبرپاڼه کې راغلی چې کورومایا د دغه کتنې پر مهال په کابل کې د وروستۍ پیښې له امله د خپل خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل او دغه پیښه یې وغندله. کورومایا د نشهیي توکو پر وړاندې د اسلامي امارات جدي او اغېزناکه مبارزه وستایله او له افغانستان سره د جاپان د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. نوموړي زیاته کړې چې د جاپان حکومت د افغانستان تاریخي میراثونو او ابداتو د ساتنې او د اړوند ادارو ظرفیت لوړولو لپاره په پلان کې لري چې په لومړي قدم کې په کابل کې ملي موزیم ته $300,000 مرسته ځانګړې کړي. هغه د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا ټینګار ترڅنګ ویل هیواد په پام کې لري چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 لومړنۍ ښوونځي جوړې کړي. د اداري کمیسیون نوبتي غونډه ترسره شوه. د افغانستان اسلامي امارات د اداري کمیسیون غونډه پرون له غرمې وروسته د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ او دغه کمیسیون د غړو په ګډون ترسره شوه. هر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې غونډه کې لومړی د کمیسیون له لوري ټاکل شوې کمیټو د خپل وسپارل شوي فعالیتونو او کړنو په اړه معلومات ورکړل. وروسته د مالی لوړو زده کړو پوهنې اطلاعات او کلتور او همداراز اماراتي شرکتونو ریاست د اړوندو موضوعاتو په اړه هر اړخیز بحث وشو او په تړاو لازم تصمیمونه ونیول شول. او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست د 15 ولایتونو د قومي مشرانو ستونزې واورېدې. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د سرپرست مولا نورالله نوري پرون د غزني، پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر له یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو سره وکتل. یاد قومي مشرانو په دغه کتنه کې ویل چې اسلامي امارات سره اوږه په اوږه ولاړ دي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د اسلامي نظام پر وړاندې ودرېږي. دوی همدارنګه د قومونو د یووالي او د ولسونو د ستونزو د حل په برخه کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت هڅې وستایلې. یاد قومي مشرانو او دیني عالمانو د خپلو ولایتونو د اوسیدونکو د ستونزو د حل په موخه خپل وړاندیزونه هم شریک کړل او د حل کېدو غوښتنه یې وکړه. درنو اوریدونکو دا و د دې ساعت تازه او وروستي خبرونه. تر بیا خبر لوی العمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه
هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.